ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له زلمي خلیل زاده کوو. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیل زاد ویلي د ټاکنو پروسه پای ته رسېدلې ده. ولسمشر غني بریالی اعلان شوی دی او ټول رهبران دې ډاډه وي چې نوی حکومت ټول شموله دی او د ټولو افغانانو ارمانونه منعکس کوي. ارګ وایي د لوړې مراسم چې ټاکل شوې وه سبا ترسره شي ځنډولي او د کب یاهود میاشتې په 19مه نیټه به ترسره شي. فضل احمد مانوي د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړی فضل احمد مانوي ویلي د لوړې مراسم او د والیانو ټاکلو بهیر یې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیل زاد په غوښتنه ځنډولي دي. امرالله صالح د بخاري نړیوال سازمان څارنوالۍ ته پر ټولنیزو رسنیو د امرالله صالح د منتقدینو پر معرفي کېدو ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. یاد سازمان پر خپل ټویټر لیکلي دوی څارنوالۍ ته د هغه 40 کسانو پر معرفي کېدو اندېښمن دي چې په ټولنیزو رسنیو کې یې پر امرالله صالح انتقادي لیکنې کړې وې. منځ کې یو خبر له کوزې پښتونخوا راخلو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون ماسپښین د ډېر اسماعیل خان له زندانه تر راخوشي کېدو وروسته خپلو پلویانو ته وویل په سیمه کې د بېروزګارۍ او ترهګرۍ له کبله زموږ کورونه دومره تباه شوي دي چې اوس زندان هم راته فرق نه کوي. منظور پښتین وایي چې نور د ضلالت ژوند نه کوي او په پښتونخوا کې به د وژل شوي 1.5 لک بېګناه پښتنو پوښتنه کوي. نوموړی وایي چې 2 لارې مخکې دي، یا به غلامي مني او یا به بغاوت ته ادامه ورکوي چې د بغاوت لاره غوره کړې. د کرونا وایرس موضوع هم راخلو. افغان حکومت پریکړه کړې چې د کرونا وایرس د مخنیوي پر وړاندې حکومتي هڅې چټکې او بیلابیلو برخې کې همغږي شي. دغه راز مالیې وزارت ته دنده سپارل شوې چې عامې روغتیا وزارت ته 15 میلیونه ډالر په واک کې ورکړي او 10 میلیونه ډالر ورته نور ریزرو کړل شي. بلخوا د عامې روغتیا وزیر پیروز الدین پیروز وایي چې په هرات کې په کرونا د اخته 9 شکمنو کسانو معاینات کابل ته لیږل شوي وو، خو اوس یې پایلې منفي دي او یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. د پیروز په خبره په ټول هیواد کې لومړني او احتیاطي تدابیر نیول شوي او دوی هڅه کوي د دغې ناروغۍ د پراختیا مخه ونیسي. په هر حال له کرونا هم خطرناک وایرس ته اشاره کوو چې افغانان کلونه پرې اخته دي. نن د صلاح الدین رباني په کور کې حامد کرزي، ګلبدین حکمتیار، عبدالله، باتور دوستم، محمد محقق، کریم خلیلی او دین محمد ناسته کړې او ویلي دي چې د ټاکنو پایلې نه مني. په هر حال دا و د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لو بخونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.